د اقتصاد وزارت له لوري د میدان وردګو ولایت اقتصاد ریاست سره په همغږۍ د یاد ولایت اداري کارکوونکو ته د دوامداره پرمختیایي موخو په اړه د پوهاوي او ورځنی سیمینار ترسره شو. د یاد ریاست مسؤلین وایي د سیمینار کې له 11 ادارو څخه 2 تنو ګډون کړی و. سیمینار چې و د دوامداره پرمختیایي موخو په باره کې و. تقریبا د 11 ادارو ته موږ مکتوبونه لیږلي وو. د 11 ادارو څخه د هر ادارې څخه 2 کسان وو. تقریبا 2 کسان دعوت شوي وو. د سیمینار ګډونوال وایي دغه سیمینار ورته ګټور تمام شوی او په اداري چارو کې به یې پرمختګ او اسانتیا رامنځته کړي. سیمینار ډیر مفید و. انکشاف پایدار یا اوږدمهاله پراختیا موږ په ولایتي کچه باندې ځینې اهداف لرو، ځینې ټارګټونه لرو. فقر ده، د اوبو کمښت ده، ځینې انکشافي فعالیتونه دي. څنګه کولی شو په اوږدمهاله ډول یا په متواتر ډول سره هغو ته رسیدګي وکړو. دغه سیمینار ډیر زیات موثر تمامېږي ځکه دغه یو نوی نوښت شوی ده، یو نوی برنامه شروع شوې ده. نو په دغه اړه باندې د انکشافي پلان د جوړولو په برخه کې هم نوي فورمونه او هغه وښودل شول او ویل شو چې په دغه قسم باندې باید دغه فورمونه ډک شي. د میدان وردګو ولایت د اقتصاد ریاست مسؤلین د دا ډول نورو سیمینارونو په لار اچولو ډاډ ورکوي.